دننه نه ښکاري د باندې یې هم پل ورک سي زما د زړه له کوره غلا وسي او غل ورک سي په وریښتانو مې وهه ورېښمینې ګوتې او غزل په ترنم کې راته وایه سهار سو خلک دې روان خپلو کارونو پسې ښه دا زما غوندې بېکاره سړی چرچر پرېږده چې مړ سم د زړه ماتو به نو څه مات سي یو څه لا نور سخت څه عذابه بدل سوی یم ځینې خبرې مې په مرګ له خولې راونه ایستې ځینې خبرې مې پر زړه نه ځایه دې خدایه بېلتون کافر و مسلمان مې کړ د مینې په زور ویل یې شاد خانه خرابه بدل سوی یم په زاړه زخم مې نوې باڼه ښخ که نجونې هر وخت بدلوي د خامک ستنه ښار دی له ښکلو ډک زما پکښې زړه نه لګېږي ته نه یې رنګ د یوه ښکلي هم ښه نه لګېږي تا چې له کومې ورځې وړی زړه زما له سینې تا چې له کومې ورځې زړه وړی زما له سینې له هغې وروسته په دې کلي کې غله نه لګېږي او سترګې یې ورته د خندا یې کټه مټه ورته سترګې یې ورته د خندا یې کټه مټه ورته ښه د لالي ورونه به څنګه خواږه نه لګېږي او تا دنداسه غوښتله ما درته رانجه هم راوړل تا تنداسه غوښتله ما درته رانجه هم راوړل ومره ورېجلې نور خو دې څه نه لګېږي او ریحانه داسې خو هم نشي چې مین دې هم یو او داغ دې هم د بدنامۍ په موږ ونه لګېږي د غزل او مزل ادبي خپرونې قدرمندو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت په کالۍ کې بنغښتي لوی کندهار ته راغلي او دلته مو ښاغلی محمد نبي شاد پیدا کړی دی چا چې د پښتو ادب لپاره ډېرې هلې ځلې کړي او ډېره زبردسته شاعري کوي شعرونه به ترې اورو ژوند به یې پوښتو او کوښښ به کوو چې څه پوښتنې هم پرې وکړو شاد صاحب په سلام مو هرکلی کوم زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم بسم الله الرحمن الرحیم ټکور صاحب سلامونه نیک هیلې تاسو ستاسو د میډیا د طریقه ټولو لیدونکو ته په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او د صحت په جامو کې ډېره ډېره مننه ښاغلی شاد صاحب راځه د خپرونې لومړي سر کې به یو غزل واورو بیا به وروسته سترګو غزل به درته وایم زړه به وخورمه د خپل وجود دننه زړه به وخورم زړه به وخورمه د خپل وجود دننه داغ دې نه پرېږدم لالی پر لمنه په زاړه زخم مې نوې باڼه ښخ که په زاړه زخم په زاړه زخم مې نوې باڼه ښخ که نجونې هر وخت بدلوي د خامک ستنه په زاړه زخم مې نوې باڼه ښخ که نجونې هر وخت بدلوي د خامک ستنه خپل غرور مې تر پښو کښته لاندې کړی خپل غرور مې تر پښو کښته لاندې کړی ما نیولې ده په سوال د لالي زنه خپل غرور مې تر پښو کښته لاندې کړی ما نیولې ده په سوال د لالي زنه سر له نن شپې موسیقي ورسره اورم سر له نن شپې موسیقي ورسره اورم تنهایي باندې مې راوستله بنه او غواړي ښکل مې کړي خو نه رارسي مخ ته غواړي ښکل مې کړي خو نه رارسي مخ ته پر شا دومره ډېره جګه یم په ونه ښاغلی شاد صاحب ولې مو شعر شاعرۍ ته مخه کړله زما لومړی شعر چې ما ولیکئ وطن ته مې ولیکئ نو در ډېره پورې هغه زما د شعر و شاعرۍ پیلامه د هغه ځای څخه وسوله چې هغه وخت چې د شعر و شاعرۍ سره مې علاقه درلوده حماسي شعرونه ماته ښه خوند راکوي دا چې وروسته مې بیا ذوق بدل سو بېلابېل شعرونه مې اوس خوښېږي په هغه وخت مې داسې دی په هغه اول سر کې سړی پرې وشي ډېر فوکس کوي مطالعه مو نه وه شاعران مو نه وه اورېدلي د چا سره مو ناسته ولاړه نه وه کړې دا د فال سره یوازینی شی چې ما اورېدی حماسي شعر مې اورېدی نو د هغه رنګ هم هغه زما پر شاعرۍ غالب و نو لومړی شعر مې وطن ته ولیکئ نو هغه لومړی شعر که دې یو څه د یاد وي لومړی شعر یو دوه بیته به مې زوم په یاد دي د زړه د درده درته څه ووایم یاره نامرده درته څه ووایم څومره د خیال ځوانۍ دې خاورې کړلې جنګه نامرده درته څه ووایم داسې یو شعر و ډېر خوندور ښاغلی شاد صاحب خپله مو څومره وخت کېږي چې په شعر لیکلو پیل کړی ما تقریبا د 1491 کاله شاعري پیل کړې 1491 ډېر کلونه کېږي 1400 شاوخوا 12 کاله کېږي نو څومره غزلونه و شعرونه نظمونه او دې ته ورته شیان کوم لیکلي کېدای درته معلوم دی یو
څومره والی دی او څرنګه والی دی. که هغه د څومره والي په حساب درته وایم بیخي په 100 شعرونه مې لیکلي دي. که د څرنګه والي په حساب درته وایم هم در 200 واوړي. تر 200 کلونه 12 دی شعرونه ویل څه شعرونه کم نه دي، خو ما درته ویله چې ځینې مې یا قصدن کړي دي یا نه غواړم چې خپله یې لا ولولم، پر بل چا ته بیخي نه. د غزل شعر ستا ډېر شعرونه ما اورېدلي دي چې هغه ټول غزل پرې کار شوی. د غزل تر څنګ منظم نثر دې شیانو ته کار کم کار مې پکښې کړی دي، یعنې د ګوتو په شمېر آزاد شعرونه مې هم لیکلي دي، نظم مې هم لیکلی دي، ادبي ټوټه که مې دانه مانه لیکلي چې دا ولسي ادبیاتو مې کار کړی دی یا ټپه ټپیز یا هغه ته مې په دې کار نه دی کړی چې ولسي ادبیات چې دي د ولس شتمني ده. که سړی د دې دپاره کار پکښې کوي چې د پښتو ادبیاتو ولسي ادبیات غني سي ښه فکر دی، مګر که د دې دپاره کار کوي چې زما په نوم یاد سي، ما په نظر دا ښه کار نه دی. ښه، ډېره مننه ښاغلی شاد صاحب. راځه غزلونه درنه اورو. بیا کوم پوښتنه پاته ورته راګرځو. پر سترګو لوړې ژورې به ضرور پکښې راتلې خدای. لوړې ژورې به لوړې ژورې به ضرور پکښې راتلې خدای. ژوند خو تصویر دی د خاموشه هدیرې خدای. ځینې خبرې مې په مرګ له خولې راونه ایستې، ځینې خبرې مې په مرګ له خولې راونه ایستې، ځینې خبرې مې پر زړه نه ځایږې خدای. د بېوسۍ حد خو د هغسې وي چې ژاړم هم، د بېوسۍ حد خو د هغسې وي چې ژاړم هم، نو سر مې ایښی وي د خپل ځان پر اوږې خدای. احساسوم یې لکه مړي ته چې روح راګرځي، احساسوم یې لکه مړي ته چې روح راګرځي، لکه چې وځي مې جانان د حافظې خدای. د یار په تورو لیزري سترګو به وژنې شاد، د شهیدانو مرتبه که ورکوې خدای. او دا ماران پر شونډو ولې ګډوې، دا ماران پر شونډو ولې ګډوې، ډلې ډلې یې په شا راوړه. او ساقي بلې خوا ته وړي ډکې پیالې، ساقي بلې خوا ته وړي ډکې پیالې، لږې موږ ته پام خدا راواړه. او لما وږې سره غومبرې چېرته وړې، لما وږې سره غومبرې چېرته وړې، ما بیمار لره دوا راواړوه. او چې راویښ سو په آغوش کې د لالي مخ ته داسې یو سبا رافبه. او په هر څه کې ته یې د ریحان، ته زما د شعر معنا راوړه. راځه ښاغلی شاد صاحب ته غزل داسې ده، نه دې ګل راکړ نه دې واخیست رانه ګل ولاړې، نه دې ګل راکړ نه دې ګل راکړ نه دې واخیست رانه ګل ولاړې، زه هغه وخت مړ شوم چې نه دې راکتل ولاړې. بیا نه دې ګل راکړ نه دې ګل راکړ نه دې واخیست رانه ګل ولاړې، زه هغه وخت مړ شوم چې نه دې راکتل ولاړې. د مکتب بندو دروازو ته دې ژړل خفه وې، د مکتب بندو دروازو ته دې ژړل خفه وې، او تر هغه وروسته دې پرېښوی کابل ولاړې. یو وخت و سا به مې هم ستا په اجازه اخیستل، یو وخت و سا به مې هم ستا په اجازه اخیستل، اوس مې له ذهنه څومره ژر لکه غزل ولاړې. یو وخت و سا به مې هم ستا په اجازه اخیستل، اوس مې له ذهنه څومره ژر لکه غزل ولاړې. ظلم دی نه دې د وروستۍ مخه غاړه راکړه، ظلم دی نه دې د وروستۍ مخه غاړه راکړل، نه دې راولېږئ میسج په موبایل ولاړې. او شاده لیدو ته به مې رک روغ سلامت راغلې، شاده لیدو ته به مې رک روغ سلامت راغلې، مګر چې کور ته به تلې بېرته به پاګل ولاړې. ډېر خوندور ښاغلی شاد صاحب. یوه پوښتنه مې یاد ته راغله، تا مخکې یادونه کړه چې په 100 شعر، نو څنګه دې د کتاب چاپ ناچاپ کتاب لري یا مخته اراده لري چې کتاب وچاپ سي؟ یوازینۍ ستونزه چې دا یوازې زما نه بلکې د ګڼ شمېر ځوانانو ده چې هغه در شا د یو ملاتړ درلودل یا در شا د یو سپانسر درلودل. په کندهار کې زما داسې کتابونه په یاد دي چې چاپ شوله میاشت 2 3 بعد د هغه چاپېدو سره پسې ورک شول. ولې هغه د داسې کسانو شعرونه وه چې بس یوازې او یوازې د دې دپاره چاپ شوله چې نمایشي کار که درته وایم چې شعر یم په دې نار لري چې د چاپ په ګاڼه سمبال سي یا څوک دې ته نه ولېواله چې وې وایي ویل ولي. د اطلاعات کلتور ریاست د خوا به چاپ شوله یا به هغه وخت جمهوریت والي صاحب د خوا سپانسر و هغه شاعر، خو هغه کتابونه که درته وایم اوس د ګوتو په شمېر په بازار کې نه پیدا کېږي. وجه یې دا ده چې هغه
شخصي اړیکې پالل کېږي یا حق واقدار ته نه ورسېدي. حق حقدار ته نه رسېدي، نو دغه ګڼ شمېر ستونزې تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې. ډېره مننه، خدای مهربان دی. راځه ښاغلی شاهد صاحب مسلسل نور غزلونه تېر یم د خپله انتخابه بدل سوی یم، تېر یم د خپله انتخابه بدل سوی یم، بخښنه غواړم ګلابه بدل سوی یم. پرېږده چې مړ سم د زړه ماتو به نو څه مات سي، پرېږده چې مړ سم د زړه ماتو به نو څه مات سي، یو څه لا نور سخت څه عذابه بدل سوی یم. پرېږده چې مړ سم د زړه ماتو به نو څه مات سي، یو څه لا نور سخت څه عذابه بدل سوی یم. ته د حالاتو جبر وینې او ګیله هم کوې، ته د حالاتو جبر وینې او ګیله هم کوې، ګوتې مې پلچ سولې ربابه بدل سوی یم. داسې بدذوقه سوم چې شور مې د بنګړیو وژني، داسې بدذوقه سوم چې شور مې د بنګړیو وژني، د زړسوي نه یم اضطرابه بدل سوی یم. بیلتون کافر و مسلمان مې کړ د مینې په زور، بیلتون کافر و مسلمان مې کړ د مینې په زور، ویل یې شاد خانه خرابه بدل سوی یم. د ننه نه ښکاري د باندې هم پل ورک سي، د ننه نه ښکاري د باندې یې هم پل ورک سي، زما د زړه له کوره غلا وسي او غل ورک سي. ستا سره مخ سمه خبرې رانه ورکې سي، ستا سره مخ سمه خبرې رانه ورکې سي، لکه سرتېرې نه د جنګ پر وخت مورچل ورک سي. ستا سره مخ سمه خبرې رانه ورکې سي، لکه سرتېرې نه د جنګ پر وخت مورچل ورک سي. له تا نه پرته مې لالی 19 نه شل کېږي، له تا نه پرته مې لالی 19 نه شل کېږي، له تا نه پرته مې د هرې ستونزې حل ورک سي. د رابطو مزې به نه کېږي د شک په غچي، د رابطو مزې به نه کېږي د شک په غچي، که په یارۍ کې دوه مخې ورکه سي چل ورک سي. ویل پیریان مې هم د لاس نښې ساتي ځان سره، ویل پیریان مې هم د لاس نښې ساتي ځان سره، شاده چې سترګې باندې تورې کم که جل ورک سي. شاد صاحب ستاسو یو غزل ووایي، نه یې په پیل پوه سوم نه مې مکمل تېر کړ، ژوند که عذاب و نو پر ځان مې مسلسل تېر کړ. د تا یو هغه به درته پیدا کړم، هغه د مخه بل هم درته وایم. ژوند مې ستړی کړ زه ستړی نه سوم خدایه، ژوند مې ستړی کړ زه ستړی نه سوم خدایه، زما د زغم اندازه کېږي د دې ځایه. ستا د لاس نشه پکښې ده زنګوي مې، ستا د لاس نشه پکښې ده زنګوي مې، د شرابو خوند مې واخیستی له چایه، او په وریښتانو مې وهه وریښمینې ګوتې، په وریښتانو مې وهه وریښمینې ګوتې، او غزل په ترنم کې راته وایه، لکه څنګه چې په درد او غم را پیل ده، لکه څنګه چې په درد او غم را پیل ده، زما د ژوند کیسه همداسې ده در پایه. نیمه شپه ده خوب مې والوتی له سترګو، نیمه شپه ده خوب مې والوتی له سترګو، د بنګړو موسیقي اورم ستا د سرایه، چا دې زیری د مرګي را باندې وکړ، شاده سترګې مې راوختې له ورایه. نو له خدایه مې په کومو سترګو غواړې، نو له خدایه مې په کومو سترګو غواړې، ضرورت یې وم پوره دې کړمه ولاړې. عشقه زه به درته داسې تاریخ پرېږدم، عشقه زه به درته داسې تاریخ پرېږدم، زما له مرګه پس به زما په نامه ویاړې، او ستا د تورو لیزري سترګو شهید یم، ستا د تورو لیزري سترګو شهید یم، ښخوي مې که کفن را باندې نغاړې. خدایه شکر په یارانو کې دې پټ کړم، خدایه شکر په یارانو کې دې پټ کړم، نو د وخت په رقیبانو به مې داړې. زه بیریږمه که شاده خدای صوفي کړې، زه بیریږمه که شاده خدای صوفي کړې، په لوړ ژیره به په نجونو پسې ژاړې. زه بیریږمه که شاده خدای صوفي کړې، په لوړ ژیره به په نجونو پسې ژاړې، نو له خدایه مې په کومو سترګو غواړې، ضرورت یې وم پوره دې کړمه ولاړې. ډېره مننه ښاغلی شاد صاحب، کور آباد ده چې موږ ته مو وخت راکړ. ډېره مننه، سلامت. خپرونه په دغه دوو بیتو راوتړو، وایي له کلي چېرته او له ښاره سړی چېرته ولاړ سي، د انسانانو له هزاره سړی چېرته ولاړ سي، سهار سو خلک دې روان خپلو کارونو پسې، ښه دا زما غوندې بېکاره سړی چېرته سي. ډېره مننه.
دغه ځله مزله د خپرونې قدرمندو لیدونکو دا وله ښاغلي شاد صاحب سره کوچنی شانتي بانډار ته بیا چې موږ ته یو بل شعر زما پر همدې ځای ماته اجازه راکړئ د لیاله په امان